د غزني ښار په پښتون آباد سیمه کې د یو دیني عالم په شخصي لګښت د یو مسجد او دیني مدرسې د جوړولو چارې پیل شوې. د جوړونکو په وینا دغه پروژه په اوبې سوې ځمکه کې په 3 پوړونو کې په پاخه او معیاري ډول رغول کیږي چې د مسجد، دیني مدرسې او خانقاه ترڅنګ به د لمونځ کوونکو او زده کوونکو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې ولري. موږ اوس اوبې سیمه ذکر ته واخیستله، نو الله دې پکې خیر وکړي چې موږ دغه په دې هغه کې دی چې تقریبا په دې 15 بیسو کې مدرسه او جومات دا ټول شی نه موږ سره هغه کو او هغه 2 بیسو نورې د خانقاه ته ورکو، د ذکر او د قرآن شریف د محفل او د کله کله محفلونه پکې کوو، د نعتونو یا د تلاوتونو یا د ذکر او اذکار د خانقاه په شکل باندې او دغه 15 بیسو چې دی دغه به جومات او مدرسه ته ان شاء الله ورته وقف کو او دلته به یو ښه منظم تقریبا 2 چته نه 3 چته ما انجینر صاحب سره خبره وکړه چې یو ترتیب وکړو چې 3 چته مکمل جومات او مدرسه به جوړو ان شاء الله. دلته خو نو مسجد او مدرسه خو بخنه ول او دلته دغه مسجد سي جوړ سي ان شاء الله. دا به ډېر په اساسي ډول باندې موږ جوړ کړو ان شاء الله او دا به 3 منزله جوړي خیر او مدرسه به وي، مسجد به وي، د ملا لپاره به اتاقونه وي او دا به ان شاء الله الرحمن تر 6 میاشتو کې به تکمیلي. له دې سره ځای اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د مسجد نشتون د دوی لپاره لویه ستونزه وه، ځکه د 5 وخته او جمعې لمانځه د ادا کولو لپاره به د ښار نورو مسجدونو ته تلل. د دوی په خبره د دې مسجد په جوړېدو سره به د سیمې د خلکو یو مهمه اړتیا پوره شي او الله جل جلاله دې ته اجر عظیم ورکه. یقیني دا د منطقې د محلي لپاره یو خدمت ته دلته به د الیکان د خلکو بچیان راځي او دلته به دیني روزنه ورکول کیږي. الله جل جلاله دې ټول سعی قبول او مقبول وګرځوي. یقیني دا ځای د مصرف ته که یو څوک وغواړي چې الله جل جلاله راضي که د الله جل جلاله له دین سره معاملت وکوي او همدغه یې ځای ده. یقینا هم دغه خلک بختوران دي چې دلته مسجد او مدرسه جوړیږي او د دې ماشومان دلته زده کړې پکې کوي. په دغه ساحه کې مسجد هم نشته او مدرسه هم نشته، نو د دغو کلیوالو لپاره خصوصا د حاجي مولوي صاحب لپاره یو د افتخار ځای ده چې دلته ځمکه اخیستې ده تقریبا 9 بیسوې ده او د دغو خلکو لپاره مدرسه او مسجد جوړیږي. غزني ښار چې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی، اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي چې د ښار د پراختیا له پلان سره سم د عامه خدماتو په ځانګړي ډول د مسجدونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او نورو عامه تاسیساتو لپاره ځانګړې ځمکې په پام کې ونیسي. د دوی په باور که دا اړتیا له وړاندې په نظر کې ونه نیول شي، په راتلونکي کې به د ښار د اوسیدونکو لپاره د خدمتونو برابرول له جدي ستونزو سره مخ شي.